هغه کې وخت سره چړچړاپن راغلی دی. هغه کې وخت سره چړچړاپن راغلی دی. د هغه مازغو زوروس په بدن راغلی دی او د ښځې د ازادۍ خبرې هسې بس د ښځې د ازادۍ خبرې هسې بس دي. د مولا بیان بیا په ځن راغلی دی او په پینټاګون کې زما د قسمت فیصلې کیږي. په پینټاګون کې زما د قسمت فیصلې کیږي. دغه اور بیا په پښتون وطن راغلی دی او د کویلې غر کې کار کوي غریب کار کوي غریب. د خان اجرې ته زکات لا کان راغلی دی او مولا صاحب موسیقي څنګه حراموي مړه. مولا صاحب موسیقي څنګه حراموي مړه. هر چا له دنیا کې خپل فن راغلی دی او ته د آخرت جنت پسې ګرځ شیخه، خو مالا د تیرا دغه شین ادن راغلی دی او بورکې دغه پیغله ذهني بیماره کړې ده. د هغې سوچ فشار په کمزوري تن راغلی دی او د غلام د ازادۍ جنگ به ګټم. تا له غلامي پیره مالا کفن راغلی دی او مقتل ته ځم چې بیا راژوندی شم. ووایه ټولو ته کربلا له حسن راغلی دی او تا ته چې ګورم نو مستی راکې راځي. په ما د ځوانۍ بانګپن راغلی دی او مازغو کې مې فرق دی ته رښتیا وایې او ته ټیک وایې. په ما پاگلفن راغلی دی او ته د خپل عمل پیغلې مجرمه یې. ځوان ستا کوسیله په چال چلن راغلی دی او مړه سم ودرېږه دا څه جیجی کوي. د شیخ په مخ کې ولې پتا ګوزن راغلی دی او اخري شعر د مقطع چې هغه د صمد د شعر په مطلب باندې پوه دی. ځکه خو د کابل ځوان سلام لا احترامن راغلی دی. ډیره مهرباني.